Jungle. د تحصیل تختبۍ اسسټنټ کمشنر میډم انیلا فهیم په هفته کې د کرونا وایرس د 2 ورځو د لاک ډاون یقیني جوړولو لپاره د شیرګل بازار معاینه وکړه. میډم انیلا فهیم په دې موخه باندې په شیرګل کې مختلف بازارونه، مارکیټونه، شاپینګ مال او پلازې وکتې. د حکومتي حکم مطابق اکثر بازارونه، مارکیټونه، پلازې، شاپینګ مالونه بند وو. میډم انیلا فهیم په مختلفو بازارونو کې بعضی دکانداران په ایسوپیز باندې د عمل درآمد نه کولو په جرم کې په موقع باندې جرمانه کړه. میډم انیلا فهیم سره په دې موقع باندې سرکاري اهلکار او د پولیس دستې موجودې وې. میډم انیلا فهیم په دې موقع باندې د شیرګل مختلف بازارونه، مارکیټونه، شاپینګ مالونه او پلازې وکتې. میډم په دې موقع باندې په ایسوپیز باندې د عمل درآمد په سلسله کې د شیرګل د تاجرانو ستاینه وکړه. میډم انیلا فهیم سره په دې موقع باندې سرکاري اهلکار، د پولیس دستې او د میډیا نمائندگان موجود وو.